سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د کراچۍ په ښار ناظم آباد نمبر 2 مسرت سنیمې ته راغلي یو. په مسرت سنیمې کې د ډایرکټر ارشد خان په ډایرکشن کې چې کوم نوی فلم تیار شوی دی رکشې والا، د دې رکشې والا فلم په هکله د مسرت سنیمې د فلمبینو څخه تاثرات اخلو چې دا فلم څنګه فلم دی. راځئ چې سنیمې ته دننه لاړ شو. ډېره مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې څه دی؟ وسیم. وسیمه، رکشې والا فلم په هکله څه وایې؟ والله ښه فلم و. 3-4 پیره مو پېښور کې هم کتې، اوس به دلته مسارت کې مو ګورو. فلم ښه فلم دی، کهاني هم ښه ده، ډایلاګ هم ښه دی. خپله خورم خپله ګټم، د چا غلامي نه کوم. په دې کې مرکزي کردار شاهد خان ادا کړی دی. شاهد خان د رکشې والا دی. په دې رکشې والا فلم کې د ده کردار څنګه و؟ ښه کردار و. یو پارټ پکې ووایي لاړو درنه لنګیالې مې پاک رکشې والا لاړو درنه لاړ. د دې فلم غانې څنګه وې؟ غانې ښه غانې د شاید خو چې کم فلم جوړی کامیاب هیټ فلم. رکشې والا کردار شاهد خان ادا کړی و. صرف د رکشې والا کہانی و که نورې کہانی هم پکې وې؟ کہانی کړې وه، ډېره کہانی. دا رکشې والا دپاره خاص کہانی ده، لکه ټریفک والا رکشې والا نن سبا ډېر تنګۍ را تنګۍ که نه پرچې ورکوي. لکه دې دپاره شاید یو فلم رکشو والا دپاره ښه فلم جوړ کړی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم راوښی؟ ثناءالله. ثناءالله، د رکشې والا فلم په هکله څه وایې؟ بس رکشې والا فلم په هکله دا وایم چې شاهد خان داسې فلمونه جوړوي نو انشاءالله ډېر خوندور فلمونه دي، ډېر مزه یې راکړله، ډېر زبردست فلم دی. په رکشې والا فلم کې مرکزي ویلن څوک و؟ د هغه کار څنګه و؟ مرکزي ویلن سواتی و، د هغه کار هم ډېر شول و، خو شاهد خان چې کوم کار کلی ده ډېر زبردست بهترین کار کلی ده. او چې دغسې فلمان جوړوي نو موږ ورته بار بار راځو. دا ماته ووایه په دې فلم کې نوري خان اداکاره د هغې کار څنګه و؟ د هغې کار هم ډېر بهترین ډېر زبردست کار ولو. نور فلمانو کې خو خیر من نه ده کتلی، خو دغه فلم کې مې چې وکتلو ډېره مزه یې راکړله. رکشې والا فلم کې د بدر منیر صاحب زوی دلبر منیر هم کار کړی دی. د هغه د کار په حواله څه وایې؟ دلبر منیر خو ډېر زبردست کار کړی، هغه خو په ټولو فلمانو کې ډېر خوندور کار کوي، خو نه دې کې چې څرنګه هیډ راغلی نو هغه ځان ته بهترین هیډ راغلی ده. د ټولو اداکارانو ذکر وسو، وقارجاني پاتې سو. د وقارجاني کار څنګه و؟ وقارجاني د هغه کار هم مزهناک ده، هغه هم بس چې دغسې ټول کم چې دې کې څرنګې کار کړی ده دغسې نور فلمانو کې هم کار کوي، نو انشاءالله د موږ پښتو انډسټري به دوباره کامیابه شي. ډېره مننه. کور د ودان. جهانگیر خان د ارشد خان په ډایرکشن کې چې کوم فلم جوړ شوی دی او په مسرت سینما کراچي ناظم آباد نمبر 2 کې نمایش ته پیش شوی دی رکشې والا، د دې فلم په هکله څه وایي؟ د دې فلم په هکله به دا ووایم چې ډېر ښه فلم یې جوړ کړی دی. دا د نن سبا په دې غریب عوام باندې دا رکشې والا په دې جوړ شوی دی. کہانی هم ښه کہانی ده، په دې کې موږ یو میسیج هم راکړی دی. او ډایرکشن د ارشد خان پیلنه ښکلي ډایرکشن دی، ښکلي فلمونه جوړوي او زیاتره د غریب عوام باندې جوړوي. په دې زما د فلمونه خوښ. په دې فلم کې د شاهد خان کریکټر څنګه و؟ له نورو فلمانو جدا و او که نه و؟ نه، شاهد خان چې کوم کریکټر دی هغه خو په هغه کریکټر کې د هغې نه دور نه وځي. اچھا ته څه وایې شاهد خان د خپل هغه کریکټر انداز چې کوم دی هغه د چینج کی؟ او لازمي خبره څنګه چې وخت دی، څنګه چې دا خلک زر چینج کېږي، داسې پکار دی چې دا اکټران هم ځان چینج کړي. ډېره مننه. کور د ودان.
السلام علیکم. وعلیکم سلام بھائی. نوم د څه نومیږي؟ نواب. نواب رکشې والا فلم په هکله څه وایې؟ بس ماشاءالله ډېر زبردست فلم دی او دې کې ډېره مزه راغله موږ ته. موږ په خپله ګارډن نه راغلي یو دې فلم کتلو لپاره. ډېر زبردست فلم دی. ګارډن زه ښه مثبت سینمې ته راغلی. جی جی ګارډن نه راغلی. موږ اردو سپیکینګ یو. جی فلم کې بهترینه کرکټر د چا و؟ بهترین کرکټر پکې ماشاءالله شاهد خان و. جی د شاهد خان غبه د فلمان ډېر کتلی وي، داسې فلم چې ستا تر ټولو زیات خوښ وي؟ بس مونږ یو دا فلم ډېر زبردست خوښ شو. یو د دې نه مخکې فلم و هغه جوارګر فلم، ډېر زبردست فلم و. د دې بیکګراوند موسیقي چې کومه وه، سازونه چې کوم وه، هغه سازونه یې د خوند و که نه و؟ بالکل، ولې نه، ډېر زبردست و. په دې کې وقار جاني هم د خپل فن مظاهره کړې. د وقار جاني کرکټر ته څنګه ګوري؟ بس وقار جاني کرکټر صحیح نه و. سیوا صحیح نه و؟ نه نه، ولې؟ هغه ډایلاګونه مایلاګونه چې ویشتې نه و، صحیح نه و والله. او اصغر چیمه څنګه و؟ د هغه فنکاري څنګه وه پکې؟ هغه صحیح و خان، هغه وی آی پي زبردست و. د فلم مرکزي ویلن څوک و؟ مرکزي ویلن د دې یاره نامره د هغې نه راځي خان. عمران او عمران. د عمران کار څنګه و پکې؟ بس هغه مداګاري خپله وښوله که نه، صحیح وه. ستا یو داسې ډایلاګ چې موږ ته یې په خوند ووایه، کتونکي پریشانه دي، هغه ووایي چې موږ ته یو د خوند ډایلاګ ووایي چې موږ وخاندو. بس هغه ننګیال این پاک رشکې والا، هغه زبردست ډایلاګ ویشتې دی. صحیح ده سیوا. ډېره مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام یاره. زه خو به د دایم د جمعې په ورځ هم شکر دی فلم را راغلی یم، نن اتوار دی هم راغلی یم. فلم خو ماشاءالله ډېر ټیټ فلم دی. پوه شوې شاهد خان پکې خپله ډېره ټیټه اداکاري کړې ده. پوه شوې موږ ارشد خان ته هم سلام وایو، هرکلی پېښ کوو. پوه شوې ماشاءالله فلم خو ډېر ټیټ اوسته دی. د ټایټوالی خواله یې څه دی؟ یاره مونږ خو به دا وایو خواله خو ورته اوس نن سبا دا نوی ویلن راغلی. پوه شوې اصغر چیمه. اصغر چیمه عایشه بسې مونږ لکه ډېر خوښو. زمونږ ډېر ملګري راغلي دي، تقریبا 10-12 هلکان دي. پوه شو ټول لکه دغه اصغر چیمه پسې راغلي دي. ته څه وایې فلمانو کې د نوي فنکاران راسي که د نشي را؟ یاره مونږ خو دغه وایو مشره چې راشي فنکاران، ولې چې دا زاړه خو لکه ډېر وخت شو. پوه شو مونږ خو خپله وایو چې دا نوي کسان راشي. زړو نه تنګ شویاست؟ زړو نه خو تنګ نه وي، ټیک د هغو خپله کار په خپل ځای صحیح کوي، خو لکه دا نوي م راشي، نوی نسل را روان دی، هوا مې خوښوي. پوه شوې زما سره خپله 10-12 هلکان راغلي دي. پوه شوې ټول لکه د اصغر چیمه لپاره راغلي دي. ډېره مننه. کور د ودان زما د مرګ د اخري ارمانم پوره کړي. په ګولۍ نه په تینګړې مرې په تینګړې. ګرانو کتونکو، دا و د رکشې والا فلم تفصیلي رپورټ چې ما له تاسو سره وړاندې کلی. تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بازار سپارلی یاسته. د خدای په امان.